روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د انسان د ژوند اساسي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې ډېری ملي، سیمهیزې او نړیوالې ادارې د دغو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په وړیا ډول هلې ځلې کوي. په هیواد کې له سیزو جګړو ډېرې سیمې له دغو خدمتونو بې برخې پاتې کړې وي چې ځینو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي نه لرلو له امله خپل ژوند بایللی او یا یوې عادي ناروغۍ په یو اوږد رنځ اخته کړي. د کونړ پیچلي جغرافیوي جوړښت، د سیندونو او درو شتون هغه څه دي چې د تګ راتګ برخه کې هم ستونزې جوړوي. خو د دغو ستونزو سربیره دلته څومره روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د پاکستان پوځي رژیم د بریدونو له امله بې ځایه شویو هیوادوالو او ټپیانو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د اسداباد ولایتي روغتون د نویو خدماتو پیل په اړه او همدارنګه د کونړ 200 بستریز روغتون د روانو چارو په اړه باندې د کونړ د عامې روغتیا رئیس قاري مظفر مخلص سره پرې غږیږو. زه عبدالواسع آن یم او تاسې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون د ځانګړې مرکې لیدونکي یاست. رئیس صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. په لومړیو کې راته دا ووایئ چې په کونړ کې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو وضعیت څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون قدرمنو همکارانو ته او ستاسې د مایک د لارې عموما د افغانستان ټول غیرتي او میړني ولس ته او خصوصا د کونړ درنو ولسونو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځو دې ته څنګه چې تاسې پوښتنه وکړه چې فعلا دپاره په کونړ ولایت کې د روغتیایي صحي خدماتو د وضعیت په اړه باندې په دې کې به دومره ووایو چې صحت یو ډېر پراخه سکتور دی او ډېر کار ته اړتیا لري. په هغه وخت کې چې د اسلامي امارت د بریا نه مخکې په هغه جهادي دوره کې هم د کونړ د صحت عامې مسؤلیت زموږ په غاړه باندې و. په هغه وخت کې چې اسلامي امارت بریا ته ورسېده او اسلامي نظام حاکم شو، موږ دغه ادارې ته راغلو. په اول سر کې موږ د ټول کونړ هغه صحي وضعیت یو ارزونه ترسره کړه. دا دوه برخې دي. یو هغه چې فعلا دپاره موږ څه لرو، په دې کې څه بهبود ته اړتیا ده یا نیمګړتیاوې پکې څه شی دي. او دویم اړخ یې دا دی چې هغه ولسونه چې په ډېرو لرو پرتو ساحو کې دي یا صعب العبور ساحې دي، لکه څنګه تاسې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د کونړ جغرافیایي وضعیت، نو دغه ته په کتو باندې اول اقدام زموږ دا و چې اول د خپل ولسونو وضعیت معلوم کړو چې خدماتو ته لاسرسی څومره دی، او دویم دا چې زموږ فعلي خدمات چې دي څومره د ولس ستونزو او مشکلاتو ته جوابګو دي. نو خوشبختانه چې په دې 15 کلونو کې د خپل ټیم، د خپلو دولتي اداراتو او په ضمن کې وزارت مقام د دې 15 کاله مسلسل منډه ترلو په نتیجه کې لله الحمد چې ډېر بهبود براغلی. بله، که وګورو د ټولو اداراتو په کارونو کې به بهبود تر سترګو کېږي، خو صحت یو هغه سکتور دی چې دې ته شپه ورځ کار کول غواړي. په خپل ټیم باندې ویاړو چې رسمیاتو او غیر رسمیاتو ته مو نه دي کتلي. هغه خدمات چې موجودو په هغې کې د بهبود دپاره ډېر زیات لاسته راوړنې لرو. که د بیلګې په توګه باندې ووایو، زمونږ د کونړ چې 14 ولسوالۍ د مرکز په شمول باندې لري او دلته یو شفاخانه لرو. هغه خدماتو ارزونه چې مونږ کړې وه، مونږ په ولایتي روغتون کې PCR لابراتوار نه درلوده. په همدغه روغتون کې مونږ د بکتریالوژي لابراتوار نه درلوده. مونږ چې په ټولنه کې کتلي وو، زیاتره کورنۍ هغه وي چې یو یا په زیات تعداد باندې د هیموفیلیا مریضان درلودل، چې هغه به د یو فکتور دپاره مرکز ته سفر کولو. د هغې دپاره مونږ دلته اگر د ولایت درجې ته په کتو باندې زمونږ حق نه و چې دلته مونږ د هیموفیلیا سنټر ولرو، خو ولې د ولس هغه ستونزو ته په کتو باندې په دې باندې وتوانېدلو چې هغه هیموفیلیا سنټر دلته په خپل ولایتي روغتون کې فعال کړو. دویم دا چې زمونږ د ولسونو اقتصادي وضعیت ته په کتو باندې زمونږ زیاتره هغه عملیاتونه و چې
په خصوصي سکتور کې تر سره کېدل چې زمونږ د ولس اقتصادي ستونزو د وجې نه د مریض سره په زیاتو مشکلاتو کې لاس او ګریوان په دې نه توانېدل مریض چې چاته پرېوځي حتما هغه کوشش کوي که خپل هر څه د لاس ورکړي خو د مریض هغه تداوي او معالجې ته اولویت ورکوي زیاتره خلک به دغسې وو چې هغه به خپل چې په کور کې یو مال درلوده کاغه بزی په دې ملکونو کې خلک ساتي ګډي بزی غواګانی هغه به خرڅول او دغه په توسط باندې د خپل مریض علاج او تداوی کول د خپل ټیم سره د زیاتو مشورونو ورسته او دغه د بي پی ایچ اس چې کوم ګایډلاین دی دغه د مطالعین ورسته موږ په دې باندې وتوانېدلو چې هغه عملیاتونه چې په خصوصي سکتور کې تر سره کېدل هغه په خپل دغه ولایتي روغتون کې تر سره کړو چې په هغې کې د پروستات عملیاتونه او په هغې کې د مثانې او د تریخي د ګردو د کاڼو عملیاتونه چې خوشبختانه زمونږ هغه ډاکټر صاحبان چې په ولایتي روغتون کې متخصصین دي او زمونږ سره وظیفه لري اگر که په هغې باندې بوج او لوډ هم زیات دی خو هغه عملیاتونه تر سره کېږي ستاسو یو کلیپ د عامې روغتیا وزارت پر فیسبوک پاڼه باندې هم خپور شوی او تاسو هغه ویلي چې کونړ کې هغه روغتیایي خدمتونه چې پخوا نه وړاندې کېدل اوس ورته زمینه برابره شوې ده البته د روغتیا وزارت سره په همغږۍ باندې اوس کونړ کې دا تاسو نوي خدمتونه وایي چې موږ وړاندې کوو کوم خدمتونه دغه کې شامل دي نو دا موږ وخت په وخت باندې کوشش کوو د ولس ستونزو ته رسیدګي د خپل مسؤلیت ګڼو نو دا که په تسلسل باندې وایو دا به ډېر وخت ونیسي هر وخت زموږ مسؤلیت دا دی چې د خپل ولس ستونزه درک کړو دا د ولس ستونزه وه چې بعد د رسمیاتو نه تلویزیوني معاینات په روغتون کې نه او ممکن دا په ډېرو ولایتو کې تر اوسه پورې هم نه وي موږ په دې فکر کوو چې دې ستونزې ته د حل لاره څنګه پیدا کړو د کونړ ولایتي روغتون یو د هغه روغتونونو نه دی چې کله رسمیات ختمیږي یو داسې ډاکټر پکې موجود دی چې د هغه رسمیات شروع کېږي چې هغه همدغه تلویزیوني معایناتو دپاره یو ډاکټر مونږ لرو چې د نورو ډاکټر صاحبانو رسمیت ختمیږي د هغه رسمیت دغه وخت نه شروع کېږي تر څو سهار رسمیت شروع کېږي بیا د رسمیت ختمیږي دا یو بیلګه وه که مونږ وګورو مونږ په ولایتي روغتون کې چې کوم د هیموډایلیزس یونټ لرو د کونړ ځانګړنه به یو دا وي چې هغه د هیموډایلیزس یونټ کې چې کوم خدمات عرضه کېږي او دغه مریضان په ټولنه کې زیات هم دي داسې مریضان چې په هفته کې 2 دفعې ډایلایز ته ضرورت ولري نو یو ځانګړتیا دا ده چې دغه یونټ کې چې کوم خدمات عرضه کېږي دا هم وړیا دي چې دا مونږ د جلاله مرستندویه بنیاد په توسط باندې هغه مصرفي مواد هغې نه ترلاسه کوو او هغې ته دغه خدمات عرضه کوو نور په دغه کې ډېر هغه خدماتو څنګه چې مخکې مونږ یادونه وکړه چې بکتریالوژي لابراتوار هغه دا یو څوک د خپلې مرستیانو سرګردان او دوای خوړل او رسپانس یې نه ښود علت نه معلومېده د بکتریالوژي لابراتوار په فعالیدو سره مونږ کولی شو چې دا معلوم کړو چې دا دوا د دې مرض په مقابل کې ولې رسپانس نه ښیي او اوس وخت کې اسداباد ولایتي روغتون د دوايانو له اړخه څومره پر ځان بسایه شوی دی او هغه ستونزې چې پخوا موجودې وي چې د خلکو شکایت کوو چې هغه ډول دوايانې نشته چې ضرورت ورته دی اوس څه ډول دغه ستونزې ته څومره رسیدګي شوې ده او تاسو څه پلان دی د برابر کړی غواړم چې په دغه برخه کې وضاحت درکړم هغه دا دی یو هغه درمل دی چې کوم قرارداد د تطبیق کوونکې موسسې سره شوی هغه که وګورو چې دا وضاحت ولس ته هم وي هغه 140 قلمه درمل دي چې د هغې قرارداد موږ لرو چې په تیرو وختونو کې دا 340 اقلام هغه 140 اقلامو ته راغلي چې په هغې کې 100 قلمه درمل د یونیسف محترمه اداره سپلای کوي او دغه 40 قلمه درمل دلته چې تطبیق کوونکې کومه موسسه ده هغه سپلای کوي په دې کې هم په بعضې وختونو کې دا وي چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه درمل د نور نړیوال مارکیټ نه دلته صادریږي د لارو بندش وي چې هغه درمل چې په دغه قرارداد کې دي هغه بعضې اقلام ونه رسیږي خو دا په دعوی سره ویلی شو چې کونړ یو د هغه ولایتونو نه دی چې د کونړ ولایت د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې موږ په کونړ ولایت کې د درملو د ستونزې سره مخ نه یو خو دا وضاحت باید موجود وي چې دا درمل په 2 ډوله باندې دي یو زمونږ زیات تمرکز موږ په هغې کوو چې زمونږ آی پی ډي مریضان دي یا زمونږ کوم بستر مریضان دي د هغې دپاره موږ 100% درمل لرو هغه مریض چې زمونږ سره بستر شو هغې ته د بازار نه مونږ څه شی نه لیکو احیانا په دغسې مواردو کې چې یو مریض ته یو څه ضرورت دی او په دې 140 قلمه درمل کې شامل نه دي نو موږ ته بیا په دغه ځای کې د مریض ژوند مهم دی په هغه وخت کې بیا موږ مکلف په دې یو چې هغه څه د مریض ضرورت دی موږ سره په دغه اقلامو کې شامل نه دی هغه ورته موږ لیکو خو د دغه 140 قلمه درملو ترڅنګ
موږ د مختلفو ادارو نه په خپلو منډو ترړو باندې چې هره دروازه مو ټکولې او د هغې نه مو درمل ترلاسه کړي. د دې سره د دې 140 قلمه درمل سره په څنګ کې کافي اقلام موږ نور لرو چې هغه موږ د اسداباد ولایتي روغتون په شمول باندې د کونړ ټولو روغتیایي مراکزو ته لیږلي او سپلای کړي دي. دا به یو خوشبختي وي چې ډېرې داسې بیلګې لرو چې په تیره هفته کې هم موږ ولایتي روغتون رئیس صاحب ته درمل په نظر کې نیولي چې دغه در انتقال کو، نو هغه چې موږ سره د درملو دپاره فلحال په سټاک کې ځای نشته. دغسې په ولسوالیو کې هم داسې بیلګې لرو چې یو روغتیایي مرکز ته موږ د درملو سپلایي لرو، خو د هغې جواب دا وي چې درمل موږ سره په کافي اندازه باندې موجود دي. نو درملو د نګاه نه خوشبختانه په کونړ کې غټه ستونزه او مشکل نه لرو. یو د ولس تقاضا وي، یو دا وي چې په دې باندې باید وضاحت موجود وي. ولایتي روغتون ته چې هغه خلک چې او پی ډي ته راځي، نو که ووایو په دې کې دغه خلک کې فرض که بازار ته یو څوک راغلی وي، که هغه زمونږ خویندې دي، هغه که سپین ږیري ځوانان دي، یو څوک دی راځي چې زه ډاکټر ته ورځم دغه تکلیف مې دی، نور چې ورسره هغه وایي خو ښه ده موږ هم ورځو ډاکټر صاحب به مو ګورو. نو او پی ډي ته په هیڅ صورت باندې د درملو پوره کول دا ممکن نه وي. زموږ زیات تمرکز په ای پی ډي باندې دی چې هغه حقیقي مریض موږ ته پروت دی، د هغې دپاره موږ 100% درمل لرو. که څه هم د اسداباد ولایتي روغتون په هغه وخت کې نفوس ته په کتو باندې جوړ شوی و، خو اوس نفوس هم زیات شوی دی. او بله مسله دا ده چې دلته د نورستان اوسیدونکي هم د درملنې لپاره راځي، او د کونړ میشتو غوښتنه هم دا وه چې یو دوی ته د بل روغتون جوړ شي. او تاسې تیر کال هم دغه 200 بستریز روغتون د فاتح چارو افتتاح وکړه. اوس د دغې روغتون چارې څه ډول روانې دي؟ تمه ده چې په څومره وخت کې به دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي؟ ډېرې مهمې نقطې ته تاسو اشاره وکړه، او دا هغه موضوع چې هر وخت به موږ د ژورنالستانو یا د میډیا د همکارانو ورونو د کیمرې او د مایک سره مخامخ کېدو، اولنۍ پوښتنه به دا وه او اولنۍ غوښتنه د ولس به هم دا وه. څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د کونړ فعلي خدمات چې پکې عرضه کېږي او کوم ولایتي روغتون دی، دا د یو بنسټي روغتیایي مرکز په دغه باندې جوړ شوی چې په هغه وخت کې نفوس کم او ممکن چې په هغه وخت کې دی جوابګوی. موږ چې وکتل هیڅ ممکن نه و چې په دغسې روغتون کې موږ دغسې خدمات عرضه کړو، ولې بیا هم موږ کوشش کړی و چې په دغه کم ځای کې موږ په ډېر ښه شکل باندې ولس ته خدمات عرضه کړي او فعلا جریان لري، چې په هغې کې موږ مختلف واډونه جوړ کړل، مختلفې برخې مو ترمیم کړي، نوي ځایونه مو پکې جوړ کړل. خو هغه اساسي موضوع چې هغه دا چې زمونږ د کونړ دپاره چې کوم 200 بستریز روغتون په نظر کې نیول شوی و او چارې په ټپه باندې ولاړې وي، چې کوشش وکړو چې دغه چارې دوباره بیرته شروع شي. نو په دغه کې د خپل ولایت د قومي مشرانو څخه مننه کوم چې هر وخت دا موضوع زموږ مخې ته راوړې ده، یا په دې کې په هغه صورت کې چې د دوی کومې مشورې ته ضرورت شوی موږ سره خپله سالمه مشوره شریکه کړې. د خپل ولایتي ادارې که هغه ولایت مقام دی، د علماو شورا محترم ریاست مشران دي، وخت په وخت موږ دوی ته هم زحمت ورکړی چې دوی موږ سره په دې کې منډه ووهي. بیا خاصتا د عامه روغتیا وزارت قدرمن وزیر صاحب چې وخت نه وخت هغې ته موږ کېناستلي او پیشنهادات مو رسولي دي، هغې په دغه برخه کې موږ سره ډېرې ستړې ګاللي. الله تعالی دې د ټولو هغو ورونو دپاره، د ټولو هغه مشرانو دپاره چې په دغه کې موږ سره قدم ایښی خبرې کړې، الله تعالی دې ورته اجر عظیم ورکړي او دا د ټولو دپاره یو صدقه جاریه ده. د شهرسازۍ محترم ریاست چې د هغې نه مننه وکړو چې زما غوښتنه دا وه چې یو مسلکي انجینر موږ ته په خدمتي ډول باندې راکړي، داسې نه چې په هفته کې راځي یا میاشت کې راځي، نظارت کوي په خدمتي ډول باندې چې 4 ساعته موږ سره دلته اوسېږي. مننه کوه هغه انجینر صاحب موږ ته راکړی چې روزمره د دې نظارت کوي او چې ګورو چې هغه کوم موده دی ته په نظر کې نیول شوي فعلي کارونه د هغې سره ګورو، د هغې نه ډېر ښه روان دي، ستونزه او مشکل پکې نشته. هغه امورات چې تر وزارت مقام پورې مربوط دي، تر ادارې امور پورې مربوط دي، نو وخت په وخت باندې فالوآپ کېږي او کومه ستونزه مشکل نه لرو، نو دې ته خوشبیني شته چې هغه وخت چې ورته په نظر کې نیول شوی د هغې نه ډېر مخکې تکمیل شي. راځو دې ته چې تاسې دې ته اشاره وکړه چې د کونړ د ولسونو څومره ستونزې او مشکلات به ورسره حل شي. نو د کونړ ترڅنګ د نورستان د 2 برخو ولسونو هغه مراجعان هم دلته ده، هلته موږ سپیس نه لرو. ډېر کارونه ممکن چې زما په نظر کې وي یا کولی شم چې یو چا په توسط باندې هغې ته رسیدګي وکړم، ولې د سپیس یا د ځای د نشوالي د وجې نه زموږ نه پاتې دي. نو چې دلته سپیس پیدا شي، هغه مریض که موږ دلته د آی پی ډي برخه ده
په هغه د وزارت ستامي د پالیسي او د اصولو مطابق هغه ته موږ ته خدمت کوي شو. که موږ وګورو په ټولنه کې یا په مریضانو کې ډېر امراض داسې وي چې هغه ساري امراض دي، یو بل ته انتقالېږي، که د هغې دپاره موږ ځانګړی ځای ونه لرو. که فرض که یو څوک یو مریض شفاخانې ته د یو مرض د تداوی دپاره راوړي او ته ځای ونه لري د نورو مریضانو سره لینک پیدا کوي، نو دا یو مریض تداوی خو کېږي خو 10 امراض نور انتقالي. بله ډېره غټه لاسته راوړنه به دغه وي چې خدمت به دغه خلکو ته مریض ته د وزارت ستامي د اصولو مطابق خدمت به ورته کېږي، نو په دې کې ټول مشکلات حل کېږي. کله چې معیارات او سټنډرډونه په نظر کې ونیول شي نو ستونزه او مشکل حل کېږي. زه تاسو ته یو بیلګه دا وایم چې په تیره هفته کې ماته یو موضوع راغلی وه چې یو چا غوښتنه دا کوله چې زما بچی مریض دی دلته راته بستر کوي نه. ما سره هم دا فکر پیدا شو چې ولې په دغسې حالات کې بستر نشي. کله چې ما معلومات کوم چې موږ په فیریزه کې د 13 د اطفالو په وارډ کې 13 بستر لرو، ما ته د اطفالو متخصص وایي چې ما سره 90 ماشومان بستر دي. نو په دغسې حالاتو کې بیا موږ مریض ته د طبابت د پالیسۍ او اصولو مطابق خدمت ډېر ناممکن دی. نو د دې روغتون په تکمیلېدو سره دا ټول ستونزې او مشکلات ورسره حل کېږي. او د دې ترڅنګ که دغه روغتون فعالېږي، مخکې د مخکې نه چې دا فعالېږي، موږ د دې دپاره نور ډېر څه په نظر کې نیولي چې د هغې نه یو ICU ده چې د هغې دپاره ما د ځانګړي تعمیر غوښتنه کړې. څو کله وزارت مقام ته سفر کړی، همکاران راغلي و، دلته ورته ساحې انتخاب شوي. دې ته خوشبینه یم چې تر څو دا تعمیر تکمیلېږي د ICU برخه چې د هغې دپاره به انشاءالله موږ به خپلې هلې ځلې جاري ساتو. ICU دپاره به تعمیر هم په نظر کې نیول شوی او د دې دپاره چې کوم سټاف دی د هغې منظوري هر څه به شوي. نو زموږ هغه مریضان چې اوس یې موږ ریفر لرو یا ریفر کوو نورو ولایتو ته، د هغې تداوي به هم دلته ده. قاري صاحب کراشو کونړ کې دغه مخکې تیر کال کې زلزلې پیښې شوې او هلته تاسو دغه برخه کې بیا روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کړل. په اوس وخت کې تاسو څه ډول چمتووالی لرئ دغه ډول بیړنۍ پیښې چې رامنځته کېږي؟ ستاسو اداره څومره چمتو ده؟ چون تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه زلزله چې په تیر وخت کې واقع شوه په کونړ کې یقینا یو ډېره لویه او درنه غمیزه ده. هماغه خلک چې د زلزلې نه متضرر او په د عامې روغتیا ریاست او ونډه په هغې کې د صحي خدماتو عرضه کول، په هماغه شپه باندې زموږ روغتیایي ټیمونه چې لارې خرابې وې د شپې زما سره یو ځای حرکت کړی و، هغه ټولو ساحو ته چې دوایانو بیکونو کې په شاوې او رسیدګي کړې وه. او بیا د هغې نه راوروسته که وګورو دا خو اوږده سلسله وه چې بیا کیمپونه دغې خلکو ته په نظر کې ونیولی شو. د خپل ټولو طبي پرسونل څخه د زړه له تله مننه کوم چې د خپل سر په بدله باندې دغه خلکو ته خدمات عرضه کړي. یعنې داسې بېلګې لرم، زما د طبي عدلي د ټیم بعضې سټاف چې پای کې نرسان او ډاکټرانو چې تیږې راوغورځېدې د هغې خپې پکې ماتې شوې. په دغسې حالاتو کې د دغه خپل ولس تر څنګ ودرېدل او دا زموږ مسؤلیت دی. اوس وخت کې څومره چمتووالی لرئ دغه ډول پیښو لپاره؟ نو د عامې روغتیا ریاست مسؤلیت دا دی چې هره ایمرجنسي واقع کېږي یا ولس د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کېږي، موږ خو اول دغه دا دی الله تعالی دې زموږ ولسونه د دغسې غمیزو نه وساتي. خو چون د عامې روغتیا ریاست په مسؤلیتونو کې دا دی چې د اضطراري حالاتو دپاره مخکې نه چمتووالی ولري. په دغه برخه کې موږ همیش د ایمرجنسیانې یوازې دا نه چې جنګونه به وي، زلزلې به وي، په دې کې مختلف آفتونه راځي چې سیلابونه دي. که سیلابونه یو ځای کې راشي او اوبه منتن شي، د دغې نه مختلف امراض پیدا کېږي چې هغې ته عاجل ریسپانس ونه ښودلی شي، ډېر ولسونه ممکن خپل ژوند پکې د لاسه ورکړي. نو دغې حالاتو دپاره موږ پوره چمتووالی لرو. زموږ د امبولانس امریت او د دې ترڅنګ موږ د دې دپاره EPR مجالس لرو په دوامدار شکل باندې کې ایمرجنسي شته او که نشته. خو زموږ هغه مجالس چې د هغې دپاره زموږ آمادګي ده، هغه موږ کال 12 میاشتې د دې دپاره خپل پلان لرو، خپل آمادګي لرو، خپل امکانات لرو. الله تعالی دې زموږ ولس د مشکلاتو سره نه مخ کوي. که بیا هم د دغسې مشکلاتو سره په کوم ځای کې زموږ ولس مخ کېږي، که شپه وي او که ورځ وي،
زمونږ ټیمونه به هغې ته عاجل رسیدګي کوي او په دغه برخه کې اوس وخت کې چې هغه ناروغي چې په چټکۍ سره خپرېږي تاسو یې د خپرېدو د مخنیوي لپاره داسې کوم میکانیزم لرئ یا د عامه پوهاوي لپاره کوم پروګرامونه عملي کړي دي که زه یو یادونه وکړم په اوس وخت کې د ملاریا ناروغي چې ډېری خلک ورسره مخ کېږي یا په یوه سیمه کې خلکو تقریبا یوه نه دویمه پیښه مثبته وي یا دریمه پیښه مثبته وي دغه ډول پیښې که رامنځته کېږي تاسو کوم هغه پروګرام ورته لرئ؟ بالکل دغه بعضې امراض چې دي دا موسمي امراض هم وي چې څنګه تاسو یادونه وکړه په کونړ ولایت کې اوس مونږ فعلا په 2 ولسوالیو کې د ملاریا اوټبریکونه لرو چې هغې د جملې نه یو ماڼوګي ولسوالي ده او د انګام ولسوالي ده. راځو دې ته چې یو حدیث کې راځي الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، هر یو مسؤول دی د هر مسؤول نه مسؤلیت باره کې پوښتنه کېږي. اوس په دې کې د عامه روغتیا ریاست مسؤلیت واضح کړو چې دا څه شی دی. زموږ 2 برخې دي، په 2 برخو مونږ کار کوو چې یو وقایه ده یو معالجه. د وقایې لپاره موږ خپل پلان لرو، خپل ترتیب لرو، د دې لپاره ځانګړي ټیمونه لرو. په دې ځکه د ولس ونډه مهمه ده چې زما مسؤلیت دا دی چې هغه امراض چې په وقایوي تدابیر باندې د هغې مخنیوی ممکن دی د پیغام رسول زما کار دی، خو دغه پیغام عملي کول ستا باید د ولس نه غوښتنه دا ده چې زموږ هغه پیغامات چې د امراضو په مخنیوي کې مؤثر دي او ستا تر غوږونو د مختلفو لارو رسیږي باید هغه پیغام ته سرسري ونه کتلی شي. تاسو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. کور مو ده، نړۍ مننه ستاسې نه. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه، تر پایه مو ملتیا وکړه.